ورور سوال وکړ که چیرې یو څوک سرای په ګرو ونیسي او بیا دا په کرا ورکړي آیا دلته سود کیږي او که نه؟ بلکل سود کیږي. د دغسې معاملې څخه د یو مسلمان باید په کلکه ځان ساتنه وکړي. خپله دا ګرو هم یو مشکل دی چې آیا دا خپله ګروي موضوع هم شرعي اړخ لري، جواز لري او که جواز نه لري. دا یو طرف د قضیې دی چې ځینې علما د خپله د ګروي په موضوع باندې هم نقد کوي چې دا سود دی. اما صحیح ده چې یو نظریه وجود لري چې سود نه دی، لیکن که چیرې بیا څوک ګرو نیسي کور او بیا دا په کرایه ورکوي، د کې مطلق سود راځي. یو مسلمان د دې لپاره چې حلاله ګوله لاسته راوړي، حلال رزق او روزي لاسته راوړي، د دغسې تعامل د دغسې معاملې څخه د په کلکه ډډه وکړي، تر څو چې خدای مه کړه داسې حالت را نشي چې یو وخت کې خبر شوي ټوله ژوند یې په حرام روان دی. ځکه دلته زیادت راځي، دلته تفاضل او زیادت راځي. تا یو چار ته 15 لکه روپۍ ورکړي دي او هغه ته کور درکړی دی، ته د دې 15 لکو په مقابل کې مشخص مال لاسته راوړي او بیرته به آخر کې 15 لکه روپۍ اخلي. نو دغه کې مطلق سود کیږي. د دې څخه دی یو مسلمان باید په کلکه ډډه وکړي. دا د حلال رزق ګټل او په ژوند کې د حلال رزق او روزي لاسته راوړل چې هماغونه اجر او ثواب لري، هماغونه ښه دی. نو هماغسې که چیرې حرام رزق څوک لاسته راوړي، هماغونه ګناه هم په دې کې ده، هماغونه ګناهکاره کېږي، هم ګناه یې هم هغه ته راګرځي. نو په دې خاطر باندې یو مسلمان دې کوشش وکړي چې د حلال رزق لاسته راوړي، اگر چې هغه کم هم وي، ځکه چې الله جل جلاله په حلالو کې ګټه ایښي، په حلالو کې فایده ایښي، په حلالو کې برکت دی، په حلالو کې رحمت دی، په حلالو کې مهرباني ده. خو برعکس په حرام مال کې بې برکتي راځي، په حرام مال کې ناراحتي راځي، په حرام مال کې زړه توروالی راځي، په حرام مال کې ایمان له منځه ځي، آخرت له منځه ځي، تقوا له منځه ځي. نو دې په خاطر کوشش وکړئ چې حلال رزق لاسته راوړئ.